الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم صدق الله العظيم. دا دریم بیان دی د ذکر په باره کې چې ذکر او اذکار دا د مؤمن مسلمان د پاره د زندگی او د آخرت د کامیابی ذریعہ ده. په ذکر او اذکار سره د الله سره رابطه ده، د دنیا زندگی جوړول دي، د آل او د اولاد زندگی جوړول دي، دعا په دې باندې قبليږي او د انسان په هر اندام کې الله جل جلاله خیر او برکت اچي. د خیر و برکت معنا دا ده چې سترګې الله درکړي دي، غوږونه الله درکړي دي، لاسونه الله درکړي دي، 360 بندونه او رګونه پلې الله درکړي دي، زړه او پښتورګي درکړي دي. هر رګ او هر بند چې الله پاک در خپل وخت پورې ورسي چې د انسان ژوند وي، دې ته خیر و برکت وایي. او کچيري خدای نه خسته یو اندام پر لارې باندې کاریاب سي، کار پرېږدي، لکه د انسان د موټر چې شي خراب سي، بیا ټوله سفر او ټوله مقصد خراب کی. نو انسان بیا په خپل ژوند زندگی کې د عبادت سم خوان نشي اخستلای او ان انسان بیا د دنیا کار کولای شي. نو د ذکر او اذکار بیان داو چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای څوک چې سبحان الله وای والحمد لله وای ولا اله الا الله وای غرست له النخله فی الجنه. نبی علیہ السلام وای د لپاره په جنت کې درخت شنه سي، یو درخت به ولګیږي، هغه درخت به دا د جنت د تیارولو یو تعلیم دی چې جنت یو میدان دی. لکه څنګه چې دا دویم روایت کې راځي، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لقیت ابراهیم لیلۃ اسری بی، ما ملاقات وسو د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سره په لیلۃ الاسراء کې، یعنی د معراج په شپه کې. فقال یا محمد اقرئ امتک مني السلام واخبرهم ان الجنه طيبه تربه. اے پیغمبره خپل امت ته خبر کا، زما د طرف پر دی باندې سلام وای چې جنت یو ډېر خوږه خاور لري، عذبه الماء او شیخ خوږه وبلري. نو چې خوږه وبلري او څه خوږه خاور لري، وانها قيعان دا یو دشت بیابان دی، دا یو سارا دا یو ډګار دی. وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د دې درخت چې دی هغه سبحان الله دا والحمد لله دا، یا د دې جوړ چې دی د دې جنت هغه په دا ذکر او اذکار باندې کیږي. دا سه مثال لري لکه سړی چې په دنیا کې یو ځای جوړي، مکان جوړي، دکان جوړي، کور جوړي، د دنیا سیمټ سیرا خشت و غیره دا وراسته بیا جوړي. کچیر اسباب نه سامان نه نو بیا څنګه جوړي؟ نو د جنت ته جوړولو میدان چې دی هغه پر دنیا باندې، په دنیا کې به ته دا مهنت کوي، بیا به تا ته جنت جوړیږي. او دغه روایت امام
ترمذی کړی دی وقاله حدیث حسن. او بعض کسان داسې پر وچ میدان توکلیان دي وای بس که مې الله په نصیب باندې جنت کړو جنت به یې کني نو ناس د جنل منځ کې نه د روژه نسی او نه د حج او عمره نه ذکر او اذکار کوي نه د نور احکام پر ځای کوي د په توکل غواړي دغه نه د دنیا احمق او بیا عقل کما عقل دي چې د دنیا یو بنگلا په توکل نه جوړي د دنیا یو دکان په توکل نه جوړي د دنیا یو کار په توکل نه جوړي او دا د حسی فلمه جوړه کړي زما توکل دی درواغ وای نو په حقیقت کې دا انسان د خپل ځان سره د خپل ژوندۍ سره ظلم کوي. دریم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی الدرجات في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت ابي الدرداء سره روایت دی پیغمبر اسلام فرمای ایا ز تاسو خبر کما په خیر اعمال باندې په ښه اعمال باندې او چې ډېر صفا کون کې وي د انسان زندگی د ګناه څخه خدای رشد پاکېدو یو شی ستا د انسان د ګناه د صفای ذریعہ چې داغه ذکر او اذکار او دغه ستاسي په جنتو کې درجه در پورته کوي. هر سړي د تقاضا ده چې زه یو غټ بنگلا یو غټ منزل ولرم لکه په دنیا کې چې څنګه خواهش دي په آخرت کې درجه ډیر خواهش دي. او خیر لکم من انفاق الذهب والفضه او داسې شی در ونشم چې ستاسو در سرو سپینو زرو خیراتولو هم افضل او بهتره. سرو سپین خو په دنیا کې قیامتي شان دي چې سره زر دي سپین زر د الله نبی وایي چې در دې هم ډیر اهمي او در ډیر هم قدرمن وي. وخير لكم من ان تلقوا عدوكم او در دې هم خیر او بهتره چې تاسو په جهاد کې د دشمن سره مخامخ سي فتضربوا عناقهم ويضرب عناقكم چې تاسو داغو گردنونه وهي او دې تاسو گردنونه وهي یعنی دې تاسو پر غاړه باندې توري را ورځي تاسو د دې نو دا به څونه سخت ورځي او څنګه سخت میدان وي چې د جنگ په داسې حال کې چې د الله نبی وایي ته د دې پر سرو توري چلوي دې تاسو پر سرو توري چلوي تر دغه سه هم ش عمل دروشه. صحابه اریاسو قالو بلا یا رسول الله جل راوسه چې دا څنګه بهترین عمل دی چې در جهات هم افضل دی. قال ذکر الله تعالی دا د الله ذکر دی رواه ترمذی قال حاکم ابو عبد الله اسناده صحیح. نو د دې نه بغټه سرمایه د انسان چیري نن سبا خو د انسانانو سره جهاد پات دی بعض کسان یې ګس منکر الیاذ بالله. نو داغه د پاره بس دا غټ جهاد چې خپل جبا په ذکر باندې مخته کی. څلورم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای یو صحابي وای چې زه داخل شوم پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې ددا سره یو زنانه و چې داغه په لاس کې یو منده کوا یا یو ډبرې وي چې هغه ذکر کاوي پر دې باندې دا د خورما منده کې نه دي پر دې باندې ذکر کاوي یا دغه شګي پر لاړه ولې ذکر کاوي. نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې دغه ذکر شته پر دا ډبرو کوي پر دغه مندو کوي دا سه بهترین ذکر دروښم چې دا ګرد 2 غنټې ته ناسه دغه افضل په یو ور ویلو په 3 ور ویلو. نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل هغه حدیث ډیر وژدي مختصر یاد کی سبحان الله عدد ما خلق في السماء والارض یا دا کلمه مکمله پرکی
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بیا دلته درې الفاظ سره زیات کې عدد ما خلق في السماوات في السماء والارض وما بينهما. د دې حدیث خلاصه دا سراوس یا لا تعالی ردی سبحان الله وی پاکی دی وی حمد دی وی ثنا دی وی او لا اله الا الله اقرار د کلمې دی وی او الله اکبر لوی د الله دی وی ولا حول ولا قوة الا بالله او دا په دنیا اندازه باندې چې تا په اسمان کې پیدا کړی څونه مخلوق دي او په مځکه کې د څونه مخلوق پیدا کړی تو بیا کلال جسبک سراسی دلته بارکشین مجلس نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا کلمه وایه تاسو د دې معنا دا ده چې ستا د مخلوق په اندازه باندې چې په اسمانو کې الله تعالی پیدا کړی او په مځکو کې د پیدا کړی او د مځکو د اسمانو په مابینس کې د پیدا کړی د دې په شمار باندې دومره تعالی رحمت و ثنای. اوس نه یوم ذکر واخه یو پاکستان واخه یو افغانستان او هندستان واخه چې په دې کې الله څونه درخت پیدا کړي څونه غرونه پیدا کړي څونه ریګونه پیدا کړي څونه اوبه پیدا کړي دي څونه انسانان پیدا کړي دي څونه حیوانات پیدا کړي دي څومره هوای پیدا کړي زراعت پیدا کړي دي بیا نو دا ووم ځکه واسمانونه او د دې په مابین د دې په شمار باندې چې څومره شمار اوس دا د الله څخه بغیر د دې شمار چاته معلوم د دغه په شمار دی الله تعالی دغه درېمه کلمه نو په یو ور ویل باندې به تاسو نه ذکر جمع کړي نو ان شاء الله دا ذکر خو بیا څه د خیر سره نور خاطرېمه کلمه د سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بس دا کلمه الفاظ سره زیات کې په پښتو باندې وای په شمار باندې دا هغه څه چې په اسمانو کې الله تعالی پیدا کړی دي په مځکو کې دي پیدا کړی دي او د دې په مابینس کې دي پیدا کړی عدد ما خلق في السماء والارض وما بينهما. پنځم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو صحابي توای چې زه یو خزانه د خزانو سره دروښم د جنت. صحابي ورته یا رسول الله راويشه وای د خزانو څخه د جنت یو خزانه ده چې لا حول ولا قوة الا بالله. تا ګویا خزانه پیدا ک بیا د چا خزانه پیدا ک د جنت خزانه پیدا د جنت څخه د یو اجر اسوات راغلی د دنیا پر مشته کښنه تور ډبره د دادوی ګوتی کدار پر دې دنیا مشته ده چې واري نو رسید نو تعالی را په یو ور ویلو باندې ولا حول ولا قوة الا بالله د جنت خزانه ملاوي نو خو بدبختی دا ده چې موږ په خپل دین او دغه په فضایل خبر نه. الله جل جلاله فرمای ان فی خلق السماوات والارض بلا شک په پیدا کېدو د اسمانو د مځکو کې واختلاف الليل والنهار او د شپې او د ورځې پتا ګوراته کې لآیات ډیر دلایل د الله د توحید دي د الله د قدرت ډیر دلایل دي د اول الالباب خوندان لر د عقلو چې سړی د خپل عقل متوجه کوي و دي دین ته دته اصحاب یا اول الالباب سړی چې عقل د دین خواته نه متوجه کوي د عقل من نه دي د بیا عقل کله تمام دنیا جازونه او ټینکونه ته جوړ کې چې دین ځنه کې ته عقل من نه د دنیا استاد به د جهنم خاشاک ومه. نو الله تعالی فرمایي چې ذکر یو داسې آسان عبادت دی چې نه اودس غواړي نه غسل غواړي نه ولاړه غواړي نه ناسته غواړي نه مجلس غواړي نه غپ غواړي نه تګ وراتګ غواړي نه شپه غواړي نه ورځ غواړي داسې یو آسان عبادت دی چې نه مخ پر قبله کېدل غواړي. الله تعالی فرمایي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. مؤمنان هغه کسان دي چې د الله ذکر کوي د الله یاد کوي په ولاړه باندې په ناسته باندې پراتی په بسترو کې د شپې راکښې نستي دا ذکر یې وکړي که سړی زما د دعا قبول شي او د تهجد عبادت راته ملاو شي په هر
کیفیت په هر وجه چې را ویښ ولې نو دا ذکر وکي والحمدلله الحمدلله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دویمه دا کلمه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بیا دعاو کې الله تعالی غدوا ورکبلی او د تهجد ثواب لري. نو ان شاء الله دا خو بکوي د خیر سره خپل د ځان غم وخوري. دا وسم درته وایم په دوکه کې اخته یو ورځ به پر دغه تخته باندې پورته کې دغه زامن دغه پلرونه دغه ورونه دغه قریبان جړی تلی به منیولي یو درې ورځې به هسې یو رواجي غم در پسې وسې نور به هېڅ نه به تا کړي نه به ما کړي. دا چې ته دونې ورباندې مین یې چې زوی دی لور ده کور دی جایداد دی مال دولت خانې نوابي ملکي دا ټوله یو وخت د انسان دپاره د دوکې لغته درکوي. دی ضربه به دې ووایي چې در خارو لاندې به کوي بیا د چا پلار ولاکه راوړي. نو ته څه دپاره بیا اوس لیونی سوی چې ایمان خطا کوي اسلام خطا کوي ژبه دې د دوی دپاره په درواغ اخته کړې په غیبت یې اخته کړې ده. دا چې د انسانانو غوښې خورې دا ښه دی که د الله بړایي او لویي بیان اوس دا خو اسانه خبره ده. خو ما درته ویلی چې دون عبادت لکه ذکر چې څونه اسانه دی یو عبادت ونه اسانه ده. نه تا باندې څوک پایبندي لګولی سي نه څوک ته زیرولی سي نه تا ته تکلیف جوړېږي چې د مخلوق په خبرو اخته یې خو د خالق په صفت اخته سه. د مخلوق صفتونه کوي خو د رب العالمین صفت کوه چې د مخلوق د شاعر صفتونه کوي خو د الله صفتو دا ټوله چې دي دا خو د الله د طرفه تقسیم سوي. نو خزانه لوی خزانه والا چې دی هغه الله پاک لوی شاعر چې دی د الله سره لوی خوشحالي د الله په کارخانه کې دا هر څه د رب العالمین سره موجود تعالی راضي که الله پاک و تا ته ټوله کشي. نو الله تعالی فرمای چې تاسو ذکر کوئ په ولاړه باندې په ناسته باندې په بغلو باندې چې پراته یې. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای بی عائشہ وايي چې نبی علیه السلام به ذکر کوي پر هر وخت باندې ذکر وخت نه غواړي. یذکر الله تعالی علی کل احیانه نبی علیه السلام به پر هر وخت باندې ذکر کوي په ټولو وختونو کې که په کور کې وو که په بازار کې وو که په ولاړ وو که به په اوداسه باندې وو که بې اوداسه وو. ولې دا ذکر و دې شان ته ضرورت نه لري. که یو زنانه میاشتني وینه ولري یا د بچي د پیدا کېدو وینه یا انسان جنوب ناولی هم دا ذکر کولی شي بغیر د تلاوت څخه د قرآن نور هر څه ذکر کولی شي. یا د قرآن سورتونه به نه وای آیتونه به نه وای نور ذکر کولی شي. او دویم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي څوک چې کوم وخت خپل کور والا ته نږدې کیږي نو بسم الله اللهم جنبنا شیطان وجنب شیطان ما رزقنا وما رزقتنا فقوذ بینهما ولد لم يضره. نبی علیہ السلام وایي څوک چې د همبستري په وخت کې دغه دعا وایي دی به داسې بچی پیدا کړي بیا به ده ته تاوان نه رسي. یا موږ پښتانه چې وایي دا اولاد یې داسې بد کوي وایي دا بسم الله نه ده پر ویلي. نو نن چې اولادونه در پلرو مشران دي دا ګرده بي بسم الله دي. نو بسم الله اللهم جنبنا شیطان وجنب شیطان ما رزقتنا فقوض بینهما ولد لم يضره. دغه دعا دې سړی کوي. او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې سړی کوم وخت ماښام بيدیږي اللهم باسمک اموت واحیا چې کوم وخت راکښینی الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. دا د صحیح بخاری روایت دی چې بيدیږي هم به دا دعا کوي چې راکښینی دا دعا وکړي دا ټول شپه بیا په عبادت باندې. نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو ذکر کوئ
او د ذکر په حلقه کې ځان شریکوي. د ذکر حلقه یو خدا دې چې د بدعتانو خرافاتو والا د پخوانی خلکو به ذکرونه کول، د نن زبانی اخوزادگان جوبونه پټکی، تور چرګه سپینه چرګه پلانې تعویز پلانې څاش کاروبار جوړ کړی دی، اسلام یې مخته کړی. شڅړو کا شپایڅا شچپونه وچو خانه دا مر سره. نو ذکر دې ته وای چې خلک مسلمانان را ټول شي حلقه وکي. حلقه معنا ارد گرد راو ګرځي. بیا درود شریف وای ذکر کوي. دغه حلقه مسنون عمل دی. الله تعالی فرمایلی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعدو عيناك عنهم. از ما پیغمبره د هغه چا سره وسیږه چې هغه ذکر د الله کوي په سحار او په ماښام کې، د مازیګر په خوا کې، د سحار په خوا کې، او د خپل سترګې د دې سماړو. نو د ذکر او د اذکار او حلقات جوړول دا وژ روایت را روان دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله پاک یو ملائکه پیدا کړي، په ذل ملائکه دي، نور بیکاره دي، بل هیڅ کار او ډیوټي نه لري. دغه یو کار دی چې الله پاک دې بس په مځکه کې ګرځي، زما بندگان چې زما ذکر کوي هغه راشي. نو ماشان تاروی خپل پیل تیار کړی چې پلانې ځکه پلانې ذکر کوي، پلانې ذکر پلانې ذکر کوي، پلانې د پلانې زوی ذکر یې کوي. نو یو مجلس و د ذکر د پاره خلق سره راکوړ ورا ټول. نو دې داسې پر ټولې سي د خپل وزیر داسې پر وغړی د ډیر رشته وجه یو پر بل سربېره کیږي در اسمانه. ماشان ته دا رپورټ حالات پیش کی چې یا الله ستا بندگان ول نو ستا ذکر یې کوي. نو الله تعالی ورته وایي چې زیلی دلو ویا وای جنت دلو ویا دوزخ دلو ویا. نو وای کدال دلو وای وای کدال دلو یا الله خو بیا خو اشد ذکر بیا خو در دې ډیر څه ذکر کوي. نو الله تعالی ورته وایي تاسو پر ما باندې گواهان وسی شاهدان وسی چې زه دغه انسانانو ته یو دغه انعام ورکوم چې ټول ګناهونه معفوم. قد غفرت لهم. دویم اعطیتم ما سألوا، چې دې زما څه سوال کوي هغه زه ورکوم. نو کوم چې دینی مدرسه کې جلسه وي دي کې هم دعا او قبلي ځکه دا د ذکر او اذکار په مناسبت را جمع شوی، یا د غیر د اولیاء او صفاوی د خرافات او بدعات څخه خلاص وي ذکر او اذکار او حلقه جوړ کړي پاغه کې کښینه او د دې مزدوري ورکوم چې دې څونه مزدوري کړي. نو ملائکه به شکایت وکړي چې یا الله پلانې سړی راغلی او هغه دغه کار درلود په دا ذکر کې د چا سره کارو د ذاکرینو کې. نو دوی دغه په انتظار باندې ناسو نیل منځ کاوي نه شي کاوي، خالد ذکر د پار راغلو دا یو کار د پار راغلو. الله تعالی ورته فرمایي چې دغه کس به هم الله بخشي او معافي ورته کوي، ځکه چې د دون خلکو په بخښلو باندې الله پاک دغه یو سړي په وجه باندې دا ټول نه بدبخته کوي. نو دغه ذاکرینو په ناسته کې دا فائدہ وي چې نور ذکر نه کوي، نه نیت ذکر وي چې خالی وسره ناسته، نو داغه په وجه باندې انسان الله پاک بخشي. ذکر رحمان بابا فرمای عبدالرحمن ز رحمان حلقه بگوش د هر عالم که اعلی دی که اوسط دی که ادنا. وای زه د غوږوالیم او حلقه بگوش د غوږوالی ته وای کاغه د هر عالم کاغه وړي درجه وي که درمنه درجه وي که د لاندې درجه وي. د دې وجه د دې چې د خالد ناس د عالم سره د ذاکرینو سره د شو خلکو سره چې نیت هم د ذکر نه نیت هم د ثواب نه الله پاک بخښنه کوي. نو دا د شو خلکو صحبت او ناس دا پیدا لري. نن سبانه چې خلک ګرځي د فیسبوک په خواخته دي، د ګناه په خواخته دي، وجه دا دی چې د الله او د الله د خلکو سره ځان لري کړی. هغه د نورانیت محول پریشي دي، هغه د نورانیت ذکر پریشي دي چې انسان الله پاک دغه په ذریعہ باندې شیطان ساتي. نو دا روایت ډیر وژ دی.
یو بل روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسجد کې ناستو، صحابه پر راټول، درې کسان مخ را روانو. په دې درو کسانو کې دا یو چې مسجد کې صحابه ول د نبی علیه السلام ولې میدان او شبر ته ولاړ. دلته نه لکه یو مسجد کې چې بیان شروع یا ترجمه شروع ابا دا فیسبوک والا چې راسي لکه مایي چې وچه تر راپورته کی بس په میدان زغلی وای ترجمه روان ذکر رواني د الله د دین خبره روانه دا پر د بد لګی. نو دغه سړی هم میدان کې ولاړ. دوا کسان رااله د نبی علیه السلام مجلس ته. یو په دغه مجلس کې کښینستی، په دا حلقه کې یو خالد زیو او بل چې هغه چې وکړه خالد زی نو باره او شاته د خلکو کښینستی، دا بدکار دی، در خلکو قدمونه اړې حیا یې وکړه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې مجلس خلاص وباره ورته وفرمایل صحابه وته چې دا درې کسانو په باره کې تاسو خبر یاست، دا یو رالی د الله د ذکر لپاره الله پاک ځای ورکړي، په دا حلقه او په دا سب کې کښېنست. دا دویم ته حیا ودرېده چې د خلکو پر وژو قدمونه اړه خلک وایي دا څه را روان، د خلکو دا توجه یې خرابول. په دې وجه باندې دته حیا ودرېده، شاته کښېنستې، الله د ده څه حیا وکړه. سبحان الله، د الله میلمه و الله حیا جو. او دا دریم سړي مخ واړوي، الله د ده څه مخ واړوي. نو ګوره نن چې الله زموږ څه مخ واړوي نو موږ ځکه د شیطان په غېږ کې پراته 24 غانټې فیسبوک ډرامې غویمې. تاسو دا ته وایئ چې موږ پر قرآن ایمان راوړی دي، تاسو د هر سړي د خپل ګریوان ته سوچ وکړي چې څو وخت مې دغه په ورځ کې څو ټیمې دا ذکر ته ورکړی دي، څو ټیمې دا قرآن شریف تلاوت ورکړی دي. دا وظیفه یا سهار یا ماښام زموږ په یادېږي، اوس یا زموږ د بچانو په یادېږي، یا د جمعې په شپه باندې دا درود، یا د جمعې په ورځ باندې دا درود زموږ په یادېږي. نو یو شی په دا حلقه کې دا هم دی چې دغه د نیکانو خلکو په صف کې سړی کښېني، دا مذکره بوله کېږي، انسان ته ذکر په یاد کړي. لکه اوس دا دی ګوره دا ذکر دا خبرې روانې دي، ګوره متوجه و د هغه دین ته. نو دغه ماحول چې ما څه برته دکان سي بلته ته ګپې و خبرې سولې، هغه ماحول لاړ سي، بیا اثر یې هم لاړ سي. نو لہذا د ذکر و اذکارو په ماحول کې داخله اخی، دا د جنت باغچې دي، دا د جنت خلق دي، دا د جنت لپاره یو کاروبار دی، دا د جنت لپاره یو ګدام او مارکیټ دی، دا د جنت لپاره یو بازار لګېدل. ما اوس درته ویل چې مال جنت یو میدان دی، داسې نه ده چې بس هر چرسي پکواله باره نارې که چې بس مرچ هغه به را رسوي زه دې هېڅ شی نه کوم. دا په دعاو په دې توکلو باندې نه کېږي. صفا خبره واورئ چې کم څوک نیک اعمال نه کوي هغه ته جنت نه میلاویږي. دا غلطه خبره چې خلک وایي جنت میلاویږي. د قرآن حصول دا دي، د الله د نبي حدیث دا دي چې څو پورې دي په دنیا کې جنت ګټلی نه هلته نه میلاویږي. د ابراهیم علیه السلام وصیت او پیغام دغه دی. لہذا ذکر و اذکار کوي. نو بل روایت کې دا راځي ټیم پردی نبی کریم علیه السلام یو صحابي دی، په مسجد کې یو حلقه وه، څه کسان صحابه سره ټول ذکر د الله یې کوي. د الله نبي ورته وفرمایل، دغه صحابي ورته وفرمایل چې تاسو څه دپاره دلته جمع سوي یاست؟ هغه معاویه رضی الله تعالی عنه. نو دی خو امیر المؤمنین و، دی چې وبېرېده دی نه چې دا موږ به غلط کار کړی دی. دی ویل موږ خالي د الله د ذکر دپاره دلته را جمع سوي یو، بل مو هېڅ نیت او اراده نشته. نو حضرت معاویه ورته وفرمیل چې پر دغسې وخت باندې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله باندې دا حدیث بیان کړی دی چې دی پر د صحابو پر حلقه باندې پر هغه پر صفو باندې رالی. نو نبی علیه السلام ورته ویل چې تاسو دلته څه کوئ؟ دی ویل موږ ذکر کوو، د الله حمد وایو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې الحمدلله الذي هدانا للاسلام، هغه رب العالمین ته دی حمد و ثنای چې موږ ته هدایت د اسلام کړی دی. او دا یې وستایله. د دې حدیث څه معلومیږي، د دې روایت څه دا معلومیږي
چې د مسلمانانو را یوځای کول دا د ملائکو د محبت ځای دی. ملائکې د بني آدم سره محبت لري، ځکه اوله کعبه دی. الله پاک اوله کعبه د دې دپاره دی جوړ کړی، پر ټولو باندې شرف او عزت ورکړی دی. نو محبت مینه ورسره لري، او خاص کر د هغه خلکو سره چې هغه د ذکر او اذکار دپاره راجمع کېږي. نو انشاءالله داسې به کوي د خیر سره. کم از کم داسې خو وکړي که د چا موردي و پیري نه سي کولی، هېڅ بلا نه یې سولي. د جمعې په شپه باندې خو د خپل کور کوچنیان راجمع کوئ، یو 2000 3000 تسبیح پیدا کړئ، یا خرمامندکې پیدا کړئ، یا دغسې سپکې ډبرې پیدا کړئ، په تیلي کې واچوئ، سره ټولوئ، یو 1000 واره لا اله الا الله ذکر وکړئ، یو 100 واره درود شریف وایست، یو 200 واره استغفار وایست، یو 200 واره کل ولا وایست. دا خو نو دار چا زده که نه دی، داسې ترتیب کولی شي که نه شي کولی. تاسو حرکت وکړئ، الله تعالی برکت پر اچي. واخر دعوانا ان الحمد لله.